علیکم تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ جوړ روغ او خوشحاله. نن باراني موسم هم دی او سمه یخني هم ده پېښور کې باران ورېږي. نیا سره په خپرونه کې فیصل مروت دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. زه خو ټیک ټاک. تاسو څنګه یې ښه؟ زه شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک. او ستړي مه شئ. تاسو ستړي مه شئ چې تاسو ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. زه خو ټیک ټاک. تاسو څنګه یې ښه؟ زه شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک. او ستړي مه شئ. تاسو ستړي مه شئ چې رالې او ټایم مو وباسلو زموږ د شوټینګ ته رالې ډېره مننه ستاسو. خوشحاله اوسئ. نو دوستانو واقعا چې ټایم ډېر ښایسته تېر شو. یو خو اتڼ زما ډېر خوښېږي، بل خوا ګل هم ډېر ښایسته اتڼ یې وکړو. نو فیصل تاسو څنګه داسې یو تصمیم ونیوله؟ نو مطلب نن سبا خو داسې نور سینګران هم شته دي، هغوی سره تاسو ولې ګانا ونه کړه چې رالې زرڅانګې بیبي سره موږ ګانا ریکارډینګ وکړو؟ موږ نن 15 کاله پهله یو ګانا ریکارډ کړې وه او هغه خلکو ډېره مینه ورکړه، ډېره یې خوښه کړه. نو پښتانه خو په دې ټولې دنیا کې آبادي زه به داسې ووایم. نو ډېر خلک ډیمانډ هم کوي. بیا تاسو ته پته ده یو ګانا چې وچلیږي یا خلک خوښه کړي بیا پروډکشنز والا وي یا قسمه قسم چینلز والا وي، نو هغه وایي چې بھائی وای ناٹ چې موږ یو نوی شی نوی طرز نوی ګانا جوړه کړو او یو کانټینټ هم جوړ شي او دا دوه آرټسټان یو ځای راشي نو نور هم خلک خوښه ولي. بلکل بلکل همداسې ده. نو تاسو ماته چوپ چوپ ښکارئ، ولې دا څه وجه کېدی شي؟ بس دې زما نیچر داسې دی. دا نیچر خو ټیک دا صحیح ده. وایي څوک چې مینه کې ماته وکړي بیا داسې چوپ چوپ شي. رښتیا خبره ده؟ زما مینه نه ده کړې. نه ده کړې. ولې؟ مینه مې خپل مور سره کړې ده او پلار سره. مور او پلار سره خو هر څوک مینه کوي که نه؟ خو دا بل مینه اراده مو شته ورته؟ بلې مینې ته اراده شته خو چې کله واده وکړو نو بیا به هغه مینه هم پیدا واده نه پس به مینه پیدا او نن سبا دا مینه زیات شوې ده چې هر څوک ګورې مطلب مین دا ولې څه وجه کېدی شي؟ بس دا چې کومه دنیا ده کومه زمانه نن سبا ده نو هغې مطابق خلک هم چلیږي. په کار نه دی خو بس دا دی نو څه به کړي. ها فیصل مروت که سینګر نه وی دې نه علاوه څه جوب به کوله؟ ما بس جوب کولو زه څه ویلی شم، زه بس په کور پروت یم، نور خو خوراک او پروت وم، بس اوس هم ډېر پروت یم. خو د چا نه خوښېږي بیا به قدر عزت به نه وه. قدر عزت به نه و خو بس څه ویلی شو څه نه څه خو ټراولینګ به مې کولو، میبي ټراول بلاګر وم یا داسې سمثینګ لایک دیټ. د چا شاعري نن سبا خوښوئ؟ نن سبا خو شاعري تاسو ګورئ که نه داسې هر څوک راغلی او شاعري کوي، مطلب دې ته څه ویل لري؟ د چا شاعري ډېر خوښوئ؟ شاعري خو ډېر شاعران دي نن سبا. ګوره ډېر شاعران فلمي ګانې هم لیکي، غزلې هم لیکي. زه ما ته خو چې څوک هم شاعر نوی شاعر اپروچ وکړي او ما یې ګانا خوښه شي یا غزل خوښه شي نو زه وایم چې نوی ټیلنټ موږ مخکې راولي. نو زه نوي شاعران نن سبا ډېر اپریشیټ کوم. حالانکه خلک چې کوم دي غني خان او یا د هغې کلامونه ډېر وي او ما اوسه پورې لکه زاړه شاعرانو ول څه کلامونه ویلي نه دي. ولې وجه؟ وجه دا ده چې زه یم چې نوی ټیلنټ زاړه شیزونه ټولو آلریډي ویلي دي. خیال محمد صاحب شو یا چې کوم موږ زاړه سنګران دي که نه چې کوم سینیر لیجنډز دي، زرڅانګه بیبي شوه یا دا شانته ډېر سنګران دي، هغې پخوا زمانې کې دا ټولې ګانې ویلي دي. نو زه یم چې نوې ګانې نو په نوي طرز کې او په نوي انداز کې چې ریکارډ شي نو هغه ښه ده. ښه ډېر ښه. تاسو مطلب اوسه پورې غزل ریکارډ کړی او که نه؟ صرف غزل ما غزل نه دی چېرته ریکارډ کړی، نه ریکارډ غزل مې نه دی ریکارډ کړی. که یو څو ټپې کتونکو ته ووایې؟ ښه جي ولې نه. مهرباني. زما یو ډېره ښه ګانا ده د هغې به یو دوه ارشاد. څوک چې د ښکلو یاري کړي غمجن به وینا دا مې نه منله، زړګي مې نه منله، ما ویل کټو کې مسخرې دي جار جار، ما ویل کټو کې مسخرې دي او لالۍ مې لاړو مسافر شو دا مې نه منله، زړګي مې نه منله، ما ویل کټو کې مسخرې دي او ورنه غوښتل مې د دوبۍ نه سامانونه دا مې نه منله، زړګي مې نه منله، ما ویل کټو کې مسخرې دي. ډېر ښایسته ډېر ښایسته. نن سبا کوم سینګر تاسو ډېر خوښوئ او د چا سندرې مطلب اورئ تاسو په خپله؟ زما فیوریټ څوک نشته دی
زه د ټولو آرټسټانو غانې اورم او ټول آرټسټان خوښوم زما داسې چویس دی چې فار ایگزامپل زه نن ته او ستاسو سنګر یې ستاسو ګانا ما ته مخې ته راشي نو زه به یو هفته اورم 2 هفتې به اورم نو هغې نه بعد چې کوم دی یو بله نوې ګانا مې په غوږ ښه ولګي بیا هغې طرف ته ډایورټ شم نو بس زما دا سیسټم دی زرسانګ بیبي نه علاوه بل چا سره موډیټ کړی و که نه د ګانو ما خو کافي ګانې ویلي دي شان خان سره هم زما ډویټ ګانه شوې ده دا تاسو ته ما لږ ګنګناو هم کړه خلکو ډېره خوښه کړې وه وږمې بیبي سره ما ګانه کړې ده دې سره سره چې کوم دی ما ټریبیوټ هم کړی دی خیال صاحب چې کوم دی هغې له ما ټریبیوټ کړی دی میډم شکیله ناز ته ما ټریبیوټ کړی دی لکه چې څونه آرټسټان دي ښه ښه چې کوم ټاپ آرټسټ دي هغې ټولو سره الحمدلله ما کار کړی دی ډېر ښه ستاسو یو ملګری خواته ناست دی وایي فیصل ډېر زیات دروغ وایي رښتیا خبره ده نو بس انسان چې چېرته رښتیا وي دروغ هم وي کیدای شي هغې ما کې څه دروغ نوټ کړي نو کې دا دی تاسو ته ویلي وایي چې ډېر زیات دروغ وایي دروغ خو ورځ کې 100% دروغ وایي 100% رښتیا خبرې کوي زه چې کله ډېر پساو شم که نه لکه چې ډېر پساو شم یو خبرې نه وتی نه شم نو بیا دروغ وایم هسې زما دروغ ویل خوښ نه وي زموږ والد صاحب دی الله دې ژوند ورکړي موږ به چې واړه وو نو موږ ته به وي چې یو دروغ پسې به 100 دروغ وایم پوه شوې دي نو زما پهله دا کوشش وي چې زه دروغ ونه وایم خو چې چېرته بیا که ډېر ګیر شي نو انسان دی نو د خولې نه دروغ لازمن وځي دې کې هېڅ شک نشته دی او غصې یې ډېر زیات کوي دا وایي زما بس غصه انسان ته ورځي ګوره چېرته سړی خاندي خوشحالېږي دا شانته انسان ته غصه هم ورځي نو غصه دا ګوره دا موږ نیچر دی دا یو انسان نیچر ده دا ژوند سره تړلی شي غصه انسان ته ورځي غصې کوئ نه زه کوم نه خو بس کله کله سړي ته په یو نیم خبره ورکړي لکه اوس ما ته غوسه راځي زموږ ملګري دا د خبره کې موږ انټرویو کې نه داسې په سړي خبرې سړي ته غوسه ورکړي اوس په کار چې وهل هم ورکړي دې ټایم کې ورته په کار خو دی زه خیر دا ځلې بې معاف کړم نو فیصل مروت ژوند کې مو چېرته غلا کړی دی بل څه کار هم نه دی کړی نو دا غلاګانې مو کړي دي خلکو نه مې زړونه پټ کړي دي خلکو نه مو زړونه پټ کړي زړونه علاوه لکه په ریل کې چېرته مو غلا کړی د په ریل کې مطلب کېږي انسان اشتباه کې خیر دی وایي ماشومتوب کې مې یو ځل کړی وه زما نیاول صندوق و هغې به پکې کوینز ایښي وو که نه لکه سم ډېر داسې کوینز به ایښي وو نو ما یو ځل کتلی وو نو ټول کوینز مې پسې اوچت کړي وو او هغه بیا ماشومانو دکان ته لاړلو مونږ پیدا کلي ته تللي وو کلي کې دا کلي خبره ده نو هلته م هغه یو ځل وهل هم خوړلي وو په هغه کوینونو باندې بیا ما ته داسې څه نه یادېږي چې ما یا چا نه څه پټ کړي الحمدلله په هر څه پوره یو شکر دی الله نه ډېر راضي یو هر څه ډېر تېر دي بچپن نه واله اوسه پورې هر څه راته مور او پلار اویلیبل کړي دي ډېر ښه نو راوشو دته چې تعلیم مو څومره کړی مطلب انسان چې ډېر تعلیم وکړي بیا دا سندره دا هر څه پرېږدي لاړ شي ډاکټر شي انجینر شي یا بل څه بزنس کاروبار شروع کړي تعلیم مو کړی او که نه تعلیم ما ایم انګلیش کړی دی او نو کوالیفیکیشن هم ما شته دی ګرځېدلی هم ډېر یم او خو میوزیک سره زما ډېر شوق و په خپله نو زه ځکه دې طرف ته میوزیک طرف ته رالم فیملی بزنس هم شته دی نو ما وی چې وای ناټ چې یو انسان یو شیز خوښي نو هغې کې مخ ته هم تللی شي الحمدلله الله پکې ترقي هم راکړې ده او خلکو خوښ کړی هم یې ډېر ښه ژوند کې کوم خلک نه ستا ډېر زیات نفرت کېږي بدې مو راځي زما داسې خلکو نه نفرت کېږي چې یاري دوستي باندې نه پوهېږي چې ته ولږ قدر عزت ورکې هغه قدر عزت ازمکولی نه شي ته ورسره ښه وکړې او هغه دله سبا هغه ښه لکه تا ول نه شماري نو داسې خلکو نه زما ډېر نفرت لکه دوه مخې خلکو نه زما ډېر نفرت یا دوستي کوه یارانه کوه یا بالکل کوه اړواجت نشته ضرورت بالکل همداسې ده ښه ګران کتونکو تاسو آخري شېبو پورې موږ سره پاتې شي او چېرته مزئ ښه ګران دوستانو اذانونه ول د اذان په احترام موږ یو څو منټه وقفه واخیستله خیر تاسو ته خو معلومات نه کېږي موږ ته مطلب موږ هسې وقفه واخیستله دې کې نو فیصل مروت چې هم پکې وڅکو او څه دې مو نه کړو چې چیس کې او که نه ولې دومره بخیلې کنجوس یې خیر دی چې صحت ته ښه نه دا به تاسو ته دیشي معلومات وي نه خو دا تورې چې په کار نه دي چې انسان دا یو اډکټ دی نو زه چې دا اډکټ تاسو ته ونه لګي دا دی والا ما وایي چې کنجوسي د وجې نه نه کنجوسي نه ده
قهوه د تاسو توره چای غوښته ما ته وایي قهوه وڅښه قهوه ښایي ښه ډېر ښه بالکل ډېره زیاته مانه خوشحاله اوسئ ګپ شپ وکړو خو چې خوښ شوي نه یې ډېره مهرباني نو انشاءالله چې دا سندره تاسو وګورئ او مطلب لایک کې خپل نظریات شریک کړئ ولې چې یو ګانه کې ډېر زیات بلا تکلیف وباسي که نه دوی ډېر زیات تکلیف وباسي فکر وکړو چې سهار وګوره او ماسپښتن وګوره ماښام وګوره نو تاسو خو اورئ خوند ترې اخلئ مطلب داسې وي چې دا ډېر په اسانه ریکارډینګ کېږي مګر نه هېڅ کار بغیر تکلیف زحمت نه نه کېږي نو یو ګانه کې پوره یو ورځ لګېږي که نه داسې ده جي بالکل ها ډېره زیاته مننه تھینک خوشحاله یو جي اوسئ میډم ډېره مهرباني او ستاسو پښتنو ته څه پیغام لرئ لر او بر کتونکو ته لر او بر کتونکو ته دا پیغام دی چې ستاسو ټولو د کتنو ډېره مننه او په خوشحالۍ ژوند تېروئ 2 ورځو زندګي ده نو چې په مینه محبت یې تېر کړو نو همداسې ښه ده یو بل ته کنځلې کول په کمنټونو کې په میسیجونو کې یو بل ته ردې بدې ویل دا نه دي پکار سپریډ هیپینس اینڈ بی هیپی تھینک یو سو مچ بالکل ډېره زیاته مننه ګران کتونکو موږ ډېر ټایم لکه مطلب انتظار کوو چې ځانونه خلاص شي مګر متاسفانه بیا هم لرې اوازونه راځي نو په بخښنې سره هر چېرته چې اصلي خوښاله او کامیاب اوسئ چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ الله حافظ ښه وختونه پېښې وي